أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د شروط الصلاة باب سنن الصلاة، یعنی باب ثابت په بیان کې د سنتو د لمانځه. وهي دا سنت د لمانځه چې دی 14 څوارلس دي. سنت د لمانځه څوارلس دي. الاول اول سنت چې دی د لمانځه رفع پورته کول دي، یدین د لاسو مع تکبیر الافتتاح سره د تکبیره د شروع. د اول الله اکبر چې کیږي دغه لاسونه غوږو ته پورته کول دا سنت دی. غوږو ته لاسونه پورته کول دا سنت دی. حتی یحاذی تر هغه وخته پورې چې برابریږي ابهامیه دغه دوی بټې ګوتې بشهمتی اذنیه د نرمۍ سره د غوږو، د نرمۍ د غوږو سره چې دا ګوتې برابرې سي ولګېږي، دغه سنت دی د لمانځه. والثاني دوم سنت د لمانځه چې دی وضع ایښول دی یده د لاس الیمنا راسته علی یسرا پر چپه باندې تحت سرتی لاندې درنو لاندې راسته لاس پر چپه لاس باندې سربیره ایښول، دا بل سنت د لمانځه دی. والثالث دریم سنت د لمانځه چې دی ثناء الله تعالی سبحانك اللهم ویل دی. په لمانځه کې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك دغه ویل در ولا اله غیرک پورې دا سنت دی. والرابع څلرم سنت د لمانځه چې دی التعوذ بالله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل په لمانځه کې سنت دی. والخامس پنځم سنت د لمانځه چې دی التسمیه بسم الله ویل سنت دی. بسم الله الرحمن الرحیم په لمانځه کې ویل دا سنت دی. والسادس شپږم سنت د لمانځه چې دی تامین و آمین ویل دی، چې ولضالین وویل سو د دې څه وروسته آمین ویل دا سنت دی. والسابع اووم سنت د لمانځه چې دی التسمیع سمع الله لمن حمده ویل په لمانځه کې دا سنت دی. والثامن اتم سنت د لمانځه چې دی التحمید ربنا لك الحمد ویل دا سنت دی. ربنا لك الحمد یا ربنا ولك الحمد دواړه صحیح دي. والتاسع نم سنت د لمانځه چې دی تسبیحات الرکوع تسبیح د رکوع ویل دی، یعنی په رکوع کې سبحان ربی العظیم ویل دا سنت دی. والعاشر لسم سنت د لمانځه چې دی تسبیحات السجود تسبیح د سجدې ویل دا سنت دی. په سجده کې سبحان ربی الاعلی ویل دا سنت دی. والحادي عشر یولسم سنت د لمانځه چې دی قراءة التشهد ویل د اتحیات دی فی القاعدة الاولى په اوله ناسته کې. اوله ناسته چې در عبده و رسوله پورې ویل کیږي، یعنی سړی کښیني در عبده و رسوله پورې اتحیات ویل کیږي، دغه اتحیات ویل سنت دی. ناسته یې واجب ولا او اتحیات ویل دا سنت. والثاني عشر دولسم سنت د لمانځه چې دی قراءة الفاتحة ویل د الحمدلله دی فی رکعتین الاخریین په دوه اخرو رکعاتو کې. د فرضو څلور رکعات لمانځه کې اول دوه رکعات چې دی دا ډک کیږي او اخر دوه رکعات چې دی دا خالی کیږي، یعنی خالی الحمدلله کې ویل کیږي. دا الحمدلله ویل په د اخرو دوه رکعاتو کې دا سنت ده. والثالث عشر دا دیارلسم سنت د لمانځه چې دی التکبیرات الله اکبرونه دی التي هغه غیر الافتتاح چې ما سوا د افتتاح یعنی د شروع د الله اکبر سما سوا دا نور ټول الله اکبرونه چې دی دا سنت دی. اوس اول الله اکبر چې د شروع دی چې نیت تړې اول الله اکبر دی ووای دا الله اکبر فرض وکستې په یاد دی، نور ټول الله اکبرونه چې دی دا سنت دی. والرابع عشر څوارلسم سنت د لمانځه چې دی التسلیم سلام ګرځول دی. سلام ګرځول دا سنت دی په لمانځه کې. ومن هغه څوک ترکه پرېښوي شیئا یو شی من هذه الاشیاء د دې شیانو څخه المذکورة چې درته ذکر سو، یعنی د دغه سنت څخه دا څوارلس سنت چې درته وویل سو د دې څخه د یو چا څخه یو شی پاتې سي لم یلزمو نه لازمیږي علیه پر ده باندې شیء هیڅ شی نه پر لازمیږي. سواء برابر خبره ده ترکه پرېښوي دا شی
عامدن په قصد سره او ساهین یا په هیره سره. سنت که یو څوک په لمانځه کې په قصد پرېږدي یا یې په هیره جم پاتې شي پر ده باندې شی نه لازمیږي، لمونځ یې نه خرابېږي. صرف لمونځ چې کومې درجې لري، کم فضیلتونه لري، هغه یې کمیږي. فضیلت و بهتروالی چې لري هغه یې کمیږي، خو په پاتې کېدو سره لمونځ نه فاسدېږي. اوس چې فرض درڅه پاته شي، لمونځ ختم سو، بېرته به لمونځ راګرځئ. که واجب درڅه پاته سو، سجده سهوه به کوئ. که دې نه وکړل بېرته لمونځ د نقصانه سره دی، بېرته به لمونځ راګرځئ. خو په سنت باندې لمونځ خرابېږي نه، نه نقصان کې راځي نه فاسدېږي. صدق الله العلي العظیم.